د اقلیمي بدلون موضوع نن د نړۍ په کچه د هر انسان ژوند ته یو ستر ګواښ دی. بدبختانه افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلون د اغیزو له امله ډېر زیانمن شوی، سره له دې چې زموږ هیواد په نړۍ کې د ګلخاني ګازونو د خپرېدو یا انتشار په برخه کې خورا لږ رول لري. په افغانستان کې د اقلیمي بدلون اغیزې زموږ په ژوند او اقتصاد ژورې اغیزې کړي دي. د وچکالیو اوږدېدو، د بارانونو کموالي، د موسمي بدلون بې نظمۍ او د طبیعي پیښو لکه سیلابونو زیاتوالی زموږ د کرنې، مالدارۍ سکتور او د خلکو ژوند له سخت ګواښ او ستونزو سره مخ دی. د افغانستان اقتصاد چې د کرنې پر بنسټ ولاړ دی د اقلیمي بدلون له امله خورا زیانمن شوی. د کرنې د اوبو سرچینې لکه د واورو ویلې کېدل او د باران پر وخت نه کېدل د خلکو د خوړو تولید ته زیان رسولی. همدارنګه د وچکالیو او سیلابونو زیاتوالی ډېرې کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ کړي چې دا بې ځایه کېدل د بشري بحرانونو لامل ګرځېدلی. اقلیمي بدلون نه یوازې زموږ طبیعي چاپېریال ته زیان اړولی، بلکې د افغانستان د خلکو ټولنیز او اقتصادي ثبات هم له ګواښ سره مخ کوي. د دې ستونزو د حل لپاره موږ اړتیا لرو چې نړیوالې ټولنې ته خپل غږ ورسوو، تر څو موږ د اقلیمي بدلون د اغیزو د کمولو لپاره د مرستې غوښتنه وکړو. څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، چاپېریالي موضوعات په خاصه توګه اقلیمي بدلون یوه نړیواله مسله بلل کیږي او د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشترکو اقداماتو ته اړتیا لري. د چاپېریال ساتنې ملي اداره په دې برخه کې خپلو نړیوالو تعهداتو ته ژمنه ده. دا اداره د 14 نړیوالو چاپېریالي کنوانسیونونو عضویت لري چې فعلا د دې نړیوالو کنوانسیونونو او پروتوکولونو له مالي او تخنیکي همکاریو پرته د یادو کنوانسیونونو اهداف او مکلفیتونه تطبیق کوي. د اقلیمي بدلون کنوانسیون او په نړیوالو قوانینو کې د همکارۍ د اصول له مخې دولتونه مکلف دي چې ګډو اندېښنو ته په مشترکه توګه ځواب ووایي او د چاپېریالي ننګونو او اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون کنوانسیون او د پاریس د تړون له مخې پرمختللي هیوادونه مسؤلیت لري چې د اقلیم د بدلون پروژې تمویل کړي او کم پرمختللو هیوادونو ته مالي او تخنیکي مرستې برابرې کړي. د اقلیم عدالت غوښتنه کوي د هغو ټولنو چاپېریالي حقونه چې د اقلیمي بدلون اغیزو ته زیان رسوي په پام کې ونیول شي او ورته لازمه پاملرنه وشي. افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې په دې برخه کې نړیوال ورسره د مور او میرې چلند کوي او زموږ حقوق یې ګرځولي دي. د چاپېریال د ملي پالیسیو پر بنسټ د اقلیم د بدلون مدیریت د افغانستان اسلامي امارت له مهمو لومړیتوبونو څخه دی او دا مهال حکومت په ټول توان هڅه کوي چې په ټولو پالیسیو او تګلارو کې د اقلیم بدلون مسایل او موضوعات مدغم کړي. د اقلیم د بدلون له امله رامنځته شویو ننګونو ته د رسېدو لپاره د ملي او نړیوالو بنسټونو ګډې ملي همکاري او ګډو هڅو ته اړتیا ده. د نړیوالو همکارانو لخوا په افغانستان کې د چاپېریال ننګونو ته نه پاملرنه او په دې برخه کې کمزورې همکاري د خلکو په ځانګړې توګه د سیمه ییزې ټولنې، ښځو او ماشومان له خطر سره مخ هغوی ته زیان اړولی. د اقلیمي بدلون د پروژو د پلي کولو په اړه د نړیوالو شریکانو نه همکاري افغانستان د پروژو تعلیق د اقلیم د بدلون د پایلو په وړاندې د هیواد زیانمنتیا زیاته کړې او د اقلیمي بدلون کنوانسیون د پاریس تړون له مخې د خپلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلی. د افغانستان اسلامي امارت په دې باور دی چې خصوصي سکتور د اقلیم له بدلون سره په مبارزه کې مهم رول لري
او له همدې امله د اقلیم د بدلون په اړوند فعالیتونو کې د دغه سکتور شاملول د افغانستان اسلامي امارت لومړیتوب دی. د اقلیم د بدلون د خطرونو کمول او د بشري ټولنو او طبیعي نظامونو د انعطاف او تطابق ظرفیت لوړول د اقلیم له بدلون سره د مبارزې یو اساسي ستنه ده او په دې برخه کې د افغانستان اسلامي امارت هوډ لري چې د بیلابیلو پروژو او فعالیتونو په ترسره کولو کې خصوصي سکتور پانګونې ته وهڅوي. دغه راز د اقلیم له بدلون سره مبارزه نه یوازې د ملي او نړیوالو بنسټونو مسؤلیت دی بلکې علمي بنسټونه، پوهنتونونه، خلک، ډلهیزې رسنۍ او سیمه ییزې ټولنې هم په دې برخه کې فعال رول لوبولی شي. د اسلامي امارت په بریا سره زموږ هڅه دا وه تر څو نړیوال قانع کړو چې چاپیریالي موضوعات سیاسي نه کړي، ځکه د اقلیمي بدلون له امله مستقیما بشري ټولنه اغېزمنه کیږي. خوشبختانه په تیر کال کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په نړیوالو او داخلي غونډو کې ګډون کړی او مختلفو هیوادونو ته سفرونه درلودل چې د اقلیمي بدلون نړیوال کانفرانس کاپ 90 یادولی شو. په دې برخه کې چې د روسیې فدراسیون، د آذربایجان حکومت، د یونما بینالمللي ادارې او نورو اړوندو ادارو او زموږ د وزارت خارجه په شمول چې چا همکاري کړې د هغو څخه یو ځل بیا مننه کوو. دا غونډې ډېرې ګټورې وې. هلته د افغانستان د ملت غږ پورته شو او نړیواله ټولنه دې ته وهڅول شول چې چاپیریالي مسایل له سیاست سره ونه تړي. له همدې امله د پخوا په پرتله زموږ سره د نړیوالو تعامل ښه شوی او په دې برخه کې ورځ تر بلې د پرمختګونو شاهدان یو. د افغانستان اسلامي امارت خپلو نړیوالو تعهداتو ته پوره ژمنتیا لري. له خپلې داخلي بودیجې څخه دا مهال د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د اقلیمي بدلون سره د سازش په برخه کې ګڼې لویې او وړې پروژې عملي کړي او د تطبیق په حال کې دي. لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، اقلیمي بدلون یوه نړیواله پدیده ده او د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې ګډ کار کولو ته اړتیا ده. د چاپیریال ساتنې ملي اداره، امارتي وزارتونه او ادارې، ملي او نړیوال بنسټونه، خصوصي سکتور او ټول باید د اقلیمي بدلون له پایلو سره د مبارزې په برخه کې خپل نظرونه او پلانونه شریک کړي. په دې برخه کې مسؤلیت د ټولو مشترک دی. افغانستان له خپلو محدودو منابعو څخه په استفادې ژمن دی چې د اقلیمي بدلون اغیزې کمې کړي تر څو خپلو وروستیو موخو ته ورسیږي. له نیکه مرغه دا مهال په هیواد کې په نهادي لحاظ قوانین، مقررات، مسلکي ظرفیت، د همکارۍ روحیه او ټول شرایط د پروژو د تطبیق لپاره مناسب دي. درنو حاضرینو، لکه څنګه چې واضح ده، نن ورځ موږ او تاسو د اقلیمي بدلون د ملي کانفرانس شاهدان یو. په دې کانفرانس کې به د کاپ 90 اقلیمي بدلون نړیوال کانفرانس چې په آذربایجان هیواد کې ترسره شو او د افغانستان حکومت پلاوي هلته حضور درلود، نتایج به بررسي او وارزول شي. په یاد کانفرانس کې تر 2015 میلادي کاله د زیانمن شویو هیوادونو سره د 300 میلیارده ډالر کلنۍ مرستو تعهد وشو. افغانستان یو له همدې زیانمن شویو هیوادونو څخه شمیرل کیږي. موږ څه کولی شو؟ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي یوناما، نړیوال نهادونه، کورني او بهرني مؤسسات، امارتي ادارې، اکاډمیک بنسټونه او متخصصین به د نړۍ کانفرانس په ترڅ کې خپل نظریات او غوښتنې له موږ سره شریکې کړي تر څو وکولی شو راتلونکي د اقلیمي بدلون نړیوال کانفرانس یا کاپ 10 ته چې برازیل هیواد کې جوړیږي پوره چمتووالی او آمادګي ولرو.